بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې د مولا امام سره ودرېد، څوک چې ودرېد الله ته په منځمانی د امام په امامت کې هغه پسې ولاړو تر دې چې هغه لمونځ پوره که بس یې کړه د مور سره بس کړی کتب له قیام لیله، نو د ده به د ټولې شپې ثواب ولیکلی شي. په هغه جوماتونو کې چې 20 رکعاته تراویح کېږي او د دوو ائمو په توسط باندې کېږي، 10 رکعاته یو امام کوي 10 بل کوي، جایز ده چې د لومړي امام سره سړی ستون شي او بس کړي، لیکن غوره به دای چې د جومات او د مسلمانانو د تجمع خیال وساتلی شي او 20 واړه رکعاتو تراویحو کې بنده مسلمان برخه واخلي. او دا مشروطه په دې باندې ده چې دغه لمونځ د تراویحو به په مسنونه طریقه برابري. که ورزشي لمونځ وي نو دغه لمونځ نه دی او د دغې نه تراویح بهتره دي. کور کې ځان له په قل هو الحمد باندې په دمه دمه ځان له تراویح هغه به غوره وي د هغه ټکټکي لمونځ نه چې حیثیت یې لري. او دا خبره چې تراویح 8 دي او که 10 دي او که 20 دي مؤمنانو ورونو، نو که څوک 8 کوي نو الله دې پرې ورحمېږي او که 20 کوي نو الله دې ترې قبول کړي، خو په دې کې جنجال او جدل پکار نه دی. او د اهل بدعو د ځینو منافقینو د هغوی دا خاصۍ چې د امهات المسائل او د لوی مسائلو چې مسله د توحید د رب العالمین ده، د شرک نه د براءت مسله ده، د بدعت نه د براءت مسله ده، د ظلم او فسق نه د براءت مسله ده، د هغې څوک تپوس او پوښتنه نه کوي او په هغې کې څوک د چا سره ولا او برا نه راکاږي. که څوک فرض لمونځ نه کوي والعیاذ بالله، خلک هغه معذوره ګڼي، وایي ښه سړی دی خو یو لمونځ نه کوي. خو که چېرته یو چا د 20 په ځای 8 رکعاته تراویح وکړه نو دی وایي چې 8 رکعاته تراویح نشته دی او بالکل دا انسان کافر دی او ګمراه دی او دا دی او هغه دی، نن یې تراویح کمې کړې او سبا له به فرض کم کړي. دا تخرصات او اټکلونه دي، دا علمي خبره نه ده چې زړه ته کوزه شي او زړه په هغې باندې اطمینان وکړي. او زمونږ او ستاسو دین په علم باندې ولاړ دی. هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، آیا تاسو سره څه پوهه شته چې میدان ته راوباسئ چې په هغې باندې خبرې وکړو. علی کل حال د تراویح مسله د جنجال نه ده. که څوک 8 رکعاته کوي او که 20 رکعاته کوي، دواړه جائز او روا دي، خو په دې شرط معنی چې په نبوي طریقه باندې برابر منځي. او هغه څوک چې 8 رکعاته تراویح په 8 دقیقو کې کوي، نو پوه شي چې دې انسان هم ځان باندې عبادت بوج ګڼلی دی او د ده او د هغه 20 رکعاتو چې ورزشي لمونځ یې کړی دی هېڅ تفاوت نه دی. د په 8 رکعاتو کې ورزش وکړه او هغه په 20 رکعاتو کې ورزش وکړه. اقلا باید په 2 رکعاتو کې په 2 رکعاتو لمانځه کې 15 دقیقې وخت واخیستلی شي. نو که چېرته موږ 20 رکعاته تراویح کوو، یوازې تراویح بې د وترو او د فرضو او د سنتو باید 100 دقیقې پکې واخلو. او که یوازې 8 رکعاته تراویح کوو نو باید چې اقلا یوازې په 8 رکعاته تراویح کې موږ 40 دقیقې د تراویح واخلو او 15 دقیقې د سنتو او دارنګې 10 دقیقې د وترو او 10 دقیقې هغه د فرض واخلو، چې دا ټولې 15 دقیقې جوړیږي. یعنی د 1 ساعت نه هغه څوک چې 8 رکعاته تراویح کوي او هغه د 1 ساعت نه مخکې کوي او د فرض او د سنتو او د ټولو تراویحو نه ځان خلاصوي، نو ته پوه شه چې دې انسان هم خوند نشته دی او د ده هم عبادت په ځان باندې بوج ګڼلی دی. داسې مه کوئ ورونو. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي من قام رمضان ایمانا واحتسابا، څوک چې د رمضان روژې په مهال الله ته په ایماندارۍ ودرېد او په نیت د ثواب، غفر له ما تقدم من ذنبه، تیر ګناهونه به یې معاف کړی شي. نو الله د ګناهونو بخښونکی دی، خو په هغه لاره باندې چې انسان هغې لارې ته ځان برابر کړي. او دا چې تراویح ځان له بهتره دي که
په جماعت باندې. بس استوا د امرینو دا کڅو په جمع کمزې کې کیږي الته د په جمع کې اشتراک وکي. نن سبا خزان له تراویح بهتر دي چې په کور کې ادا کړي شي. د دې لپاره چې مرحله د قرنطین اغا خبر رسی کړي شي. خو بیا هم که کمزې کې شرایط د جمع د مانزه برابرۍ غوړه دا ده چې په دغه کې لمونځ وکړي شي په جمعات کې. او عمر فاروق رضی الله عنه خو په فرض وکړه او بیا به سنت او تراویح او وتر له کور ته لاړ او د شپې به لمونځونه کول او وتر به چربان کول او به ویل چې هغه لمونځ چې تاسو په هغه باندې ودرېږئ او د هغې نه ود کېږئ یعنی د چربان وخت مونځ چې دی هغه بهتره دی د وخت د څه شي نه د ماخوستن نه. خو جواز د امرینو دی او دا مسله د جنجال او د مشاحت او د جنجال نه ده. ورونو مؤمنانو حرص د دې پکار دی چې خامخا په خپل عمل نامه کې ډېرې دعاګانې، ډېر تلاوت، ډېر ذکر، ډېر احسانات د الله د مخلوق سره او ډېر لمونځونه نوشته کو او هغه هم په دې رمضان کې. ځکه هیڅ باور نشي کېدی شي چې دا مبارک رمضان زمونږ او ستاسو د زندګۍ اخرنۍ مرحله د ټولو یا د بعضو او بیا به د دې ساعت ارمان کو او موقع به راته نه برابرېږي، وخت به را باندې تېر شوی او موږ به د قبرونو امانت ګرځېدلي و. مخکې د دې نه چې د افسوس مرحلې ته لاړ شو د همت مرحله مو په لاس کې ده. الله دې ټولو ته د ښایسته عبادت توفیق نصیب کاندي. امین یا رب العالمین. وصلی الله تعالی علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.